دا کوم خلک چې مزدورکاره خلک او مزدوریانې کوي او سهار د کور نه راوځي او د ماښامه پورې سختې دیاړیانې کوي، مشقتونه کوي او په لاسو یې پوڼاقې راختي او حلاله روزي ګټي، او یا مسافرو له تللي دي هلته حلال کاروبار او روزګار د ځان دپاره کوي. د دې په باره کې د رسول الله اسلام یو ناشنا حدیث دی چې سړی واوري د سړي زړه ته پې اطمینان حاصل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د صحابو سره په یو مجلس باندې ناست و، نو دې کې یو ځوان په دې مجلس باندې ورتېر شو، ډېر ښایسته ځوان او ډېره ښکلې ځواني وه. نو فرأى اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم من جلده و نشاطه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو صحابو چې کله دا ځوان دا ښایست ولیده، دا تازګي ولیدله، نو فقالوا یا رسول الله، وی یا رسول الله لو کان فی سبیل الله، ارمان دی چې دا سړی د الله په لاره کې ګرځېدلی او د ده دا ځواني د الله په لاره کې وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ان کان خرج یسعى علی ولده صغارا فهو فی سبیل الله. که دا ځوان چېرته په دې نیت راوتی چې د خپل بال بچ او ماشومانو لپاره مزدوري کوي او د هغې دپاره حلال رزق پیدا کوي، نو دا سړی فی سبیل الله د الله په لاره کې دی. او وان کان خرج یسعى علی ابوین شیخین کبیرین، که دا ځوان په دې نیت راوتی چې د خپل سپینګیري او مشرانو مور او پلار دپاره مزدوري کوي او د هغې دپاره ګټه کوي، نو فهو فی سبیل الله، دا سړی بیا هم فی سبیل الله دی، بیا هم د الله په لاره کې دی. او ان کان خرج یسعى علی نفسه لیعفها، که چېرته دا سړی په دې نیت راوتی چې د خپل ځان دپاره مزدوري کوي، د دې دپاره چې ځان پرې د سوال نه بچ کړي، نو فهو فی سبیل الله، دا سړی بیا هم د الله په لاره کې دی او بیا هم فی سبیل الله دی. او وان کان خرج مرائیا ومفاخرة، که دا سړی د فخر په نیت راوتی دی او د ریا په نیت باندې راوتی دی او خلکو ته ځان ښیي، نو فهو فی سبیل الشیطان، دا سړی د شیطان په لاره کې دی او دا د الله په لاره کې نه دی، دا بیا د شیطان په لاره کې ګرځي. نو د دې حدیث نه معلومه شوه چې ګوره کم خلق حلاله مزدوري کوي، حلال کاروبار کوي او حلاله دیاړي کوي، که هغه د خپل بال بچ دپاره کوي، که هغه د خپل ځان دپاره کوي یا د مور و پلار دپاره مزدوري کوي، نو دا خلق فی سبیل الله، دا د الله په لاره کې دي. دا داسې نه دي چې بس دی دنیا کې نښتي دي او دیو ته څه اجر نه میلاویږي. د دې حدیث نه معلومیږي چې دا فی سبیل الله دی، دا د الله په لاره کې دی، بلکل دیو ته اجر میلاویږي په دې دیاړیانو باندې، په دې مزدوریانو باندې او په دې مسافرو باندې.